انسان چې په هغې کې دین وي، انسان چې د هغه په انټرنیټ په ذریعې سره یوې ښځې له غیر محرم سره خبرې کول څنګه دي؟ ګران کتونکو، زما مخې ته یو مسله راغله او په هغه مسله کې د انډیا یو جینۍ ده او هغه د یو مفتي نه د دغې خبرې پوښتنه کړې ده چې زما خاوند 1 کال وشو او هغه بهر ملک ته تللی دی او د هغه په غیر موجودګۍ کې زه چې دی یو پردي سړي سره په انټرنیټ باندې صرف خبرې کوم، آیا زما دغه خبرې هغې سره څنګه دي؟ په والله بالله زما دغه زړه چې دی دا ودردېدو او زما دغه زړه چې دی هغه د ژړا نه ډک شو. زما په سترګو کې اوښکې اوس راغلي. یو سړی چې د خپل کور عزت او حیا بچ کېدو دپاره دغه خپل ملک پرېږدي، دغه خپل بچي پرېږدي، دغه خپل خوږ وطن پرېږدي او هغه لاړ شي بهر ملک ته او په هغه ملک کې خپل بچو دپاره، خپلې ښځې دپاره، خپل حیا او عزت دپاره هغه چې دی هر قسم تکالیف، هر قسم مشکلات، هر قسم یخني، هر قسم ګرمي، هر قسم مصیبتونه چې دی په خپل ځان باندې، په خپل وجود باندې برداشت کوي صرف دې دپاره چې زما حیا او زما عزت چې دا په ځای باندې وي. خو د هغې په وجود یوه ښځه د هغه په غیر موجودګۍ کې هغه د خپل خاوند د حیا او د خپل خاوند د ناموس هغه عزت نه کوي، د خپل ځان عزت نه کوي. دې دپاره دغه خبرې کول دا خو حرام دي، دا ناجایز دي. خو هغې سره سره دغه ښځه چې دی دا په ګناه کې مبتلا ده. دغه ښځه چې دی د خاوند چې کوم امانت دی هغه امانت کې دې ښځې چې خیانت وکړلو. ګران کتونکو، نن سبا په دا سوشل میډیا باندې که هغه ټیک ټاک دی، که هغه فیسبوک دی، که هغه یوټیوب دی، که هغه انسټاګرام دی، که هغه بل پلیټفارم دی، په هغې باندې دغه ښځې نورو خلکو سره، پردو سړو سره څه قسمه گفتگو کوي، څه قسمه خبرې کوي او دغه ښځې دپاره خاوند چې د هغه په بهر ملک کې، په بهر دنیا کې مشکلات تېروي، تکالیف تېروي او دغه ښځه د هغه خاوند عزت نه ساتي. ګران کتونکو، دغه عالم ډېر ښکلی جواب ورکړی دی. دغه عالم ورته ویلي چې کومه ګناه تا نه شوې دو په دغه ګناه باندې خپل خاوند مه خبروه، صرف دې دپاره چې د ستاسو تعلقات دا خراب نشي. خو تا د دغه ګناه نه چې دی داسې توبه وباسه چې په ژوند کې چېرته د دغه ګناه تصور ته ونه کړي او ته خیرات او صدقات کوه او د الله رب العزت په حضور کې او د الله رب العزت په دربار کې د خپلې ګناه استغفار کوه او د هغې مغفرت غواړه. ګران کتونکو، څومره که ځوانان دي، څومره که ښځې دي او زما دغه پیغام واوري، د خدای دپاره د الله نه ویریږئ، د الله د قهر نه ویریږئ. لکه څرنګې الله رب العزت فرمایي چې زه یو قوم ته، یو ملک ته، بلکې ټولې دنیا ته صرف یو ګناه باندې عذاب ورکولی شم، دغه تمامه دنیا چې ختمولی شم. خو الله رب العزت فرمایي که دغه دنیا آباده او صرف زما په رحم باندې آباده ده. زموږ او تاسو څه حال دی؟ زموږ او ستاسو د بچو څه حال دی؟ زموږ او ستاسو د زنانو څه حال دی؟ زموږ او ستاسو د ښځو څه حال دی؟ انسان چې په هغې کې انسانیت وي، په زړه کې ایمان وي او د ایمان ډیوه لګېدلې وي، هغه به هېڅکله هم د داسې ګناه تصور ونه کړي چې هغه د یو پردی ښځې سره په موبایل باندې خبرې کوي یا یو ښځه چې دی هغه پردي سړي سره په موبایل باندې خبرې کوي، هغې سره چې دی ناجایز تعلقات ساتلي وي.